الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یوشتم پارا سورة الف لام میم سجدہ آخری آیاتونه دي. څلوېښتم نمبر آیت دی او د دوانو د پاره الله رب العالمین جزا او سزا ذکر کړه. د مؤمنانو د پاره ذکر کړل چې الله وی دوی د پاره ما همیشه باغونه تیار کړی دي، ال د دوی د پاره ملمستیا تیار ده، او هر چې کافر او فاسق خلق دی نو دا غوی د پاره زیور د جهنم دی، او په دنیا کې به هم په دې خلقو باندې الله رب العالمین عذابونه راولي. او بیا ذکر شو چې کم خلق د الله د آیاتونو نه مخ اړوي نو دا لوی ظالمان خلق دي، او الله وی د داسې مجرمانو نه منتقمون زبط بدله اخلمه. بیا د قرآن کریم د صدق د پاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدق د پاره تایید کی واقعا د موسی علیہ السلام شروع وا چې الله رب العالمین فرمایل چې څنګه د دې قرآن په باره کې دوه ډلې شوي دي خلق، اهل ایمان او اهل کفر. نو دغه رنګ موسی علیہ السلام د ما تورات ورکړیو، نو د هغه په مقابله کې هم بعضې ناکاره خلق را پاسېدلي او بعضو خلقو په تورات باندې ایمان ناوړی او د هغه په امت کې هم دوه ډلې شوي وي. بیا ذکر شو چې تورات داسې یو کتاب دی چې هدل لبني اسرائیل، الله وی دی کې هدایت او د پاره د بني اسرائیل، او زمونږ استاسو کتاب قرآن کریم دا هدل للناس دی، په دې کې د ټول عالم انسانیت د پاره الله رب العالمین هدایت ګرځولی دی. نو اوس ذکر کوي چې د موسی علیہ السلام په قوم کې دوه ډلې وي. یوه ډله هغه وه چې وجعلنا منهم ائمه، ګرځولي مونږ منهم د هغوی نه ائمتن امامان د دین. هغوی به کار څه کو؟ یهدون بامرنا، بیانولو به دغه دین بامرنا په حکم زمونږ سره. الله وی د دې موسی علیہ السلام په دې امت کې هم داسې خلکو چې هغوی په موسی علیہ السلام ایمان راوړی او په تورات یې راوړی، نو دا تورات به خلکو ته هم بیانو. دې ته ائمه د دین ویلی کېږي. خو دا کم خلکو نو د دوی دپاره دوه غټ صفات ذکر کوي. یو صبر و په دې خلکو کې، لکه یو سړی چې دومره لوی مقام ته رسي و هغه نه امام د دین جوړیږي، نو په ده کې به لوی صفت دی چې ده ته کله تکالیف مصیبتونه د دین راځي دی به څه کوي؟ صبر به کوي. دویم غټ صفت پکې دا و چې وکانو بآیاتنا یوقنون، الله وی دوی زمونږ په آیاتونو باندې پوخ یقین لرلو چې دا حق کتاب دی او دا د الله د طرفه راغلی دی. دې وجې نه مفسرینو لیکلي دي چې په هر امت کې داسې امامان د دین تیر شوي دي. موسی علیہ السلام په تکالیفو باندې او دویم د الله په آیاتونو باندې پوره یقین ساتلی. نو چا کې چې دا دوه صفات راشي چې کله دته د دین د خاطره تکلیف ملاویږي، په دې یو مصیبت او سخت راشي او دې صبر وکړي،
او د الله په آیاتونو باندې پوخ یقین ساتي، الله وی دله به زه مرتبه د امامت فی الدین ولا ورکم. دویمه ډله د موسی علیه السلام په قوم کې چې کوم و چې هغه نه منونکي خلکو او اختلافات پیدا کړي وو، نو الله وی ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه، یقینا رب ستا به فیصله وکړي په میند دوی کې په ورځ د قیامت فیما کانوا فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کو. ګوره دې کې اصل کې منګ او تاسو ته وایي اشاره ورکړي دی امت ته چې اے امت دا قرآن حق دی، دا نبی حق دی، د دې نه مخ وانړوئ، اختلافات چرته دې کې پیدا نه کوي. ګوره ورځ را روانه ده د آخرت، الله به در سره بیا څه کوي حساب کتاب، الله به ګوره بیا فیصله کوي او سزا به در درکړي. وجعلنا منهم او ګرځولي مونږ د دوی نه ائمة امامان یهدون بامرنا چې بیانولو په حکم زمون سره، لما صبروا هر کله چې دوی صبر کړي وکانو بآیاتنا یوقنون او دوی په آیاتونو زمون باندې یقین لرونکي. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه، یقینا رب ستا فیصله وکړي په میند دوی کې په ورځ د قیامت، فیما کانوا فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کوي. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون. اوس الله رب العالمین د نه منونکو خلکو د پاره یو دوا توجیهات ذکر کوي، د دوی توجه پیدا کوي په دوو طریقو سره. یو طریقه خدا ده الله و انسانانو په زوړ تاریخ باندې نظر واچوي. ستاسو نه مخکې هم داسې ډېر خلک تیر شوي چې د انبیا علیه السلام خبره نه ده منلې، زما د حق کتاب نه مخ اړولی. نو الله وی وګورئ څومره ما هلاک کړي، پیړۍ مې هلاک کړي دي قرون، نو که تاسو داسې کوئ نو ستاسو به هم دقه انجام وګرځي. دې ته وایي په زوړ تاریخ باندې حواله ورکول. اولم یهد لهم، دلته هدایت په معنی د ښکاره کولو دی. اولم یهد لهم، آیا نه دي ښکاره شوي دوی ته کم اهلکنا څومره هلاک کړي دي مونږ من قبلهم مخکې د دوی نه من القرون د پیړونه، یمشون چې ګرځي دوی فی مساکنهم په کورونو د هغوی کې. الله دا موجوده خلک د هغوی په کورونو باندې ورتېرېږي، ښه ورته ګوري بیا هم ته عبرت نه اخلي. لکه د نوح علیه السلام نه راواخله چې د هغه قوم الله په طوفان د اوبو هلاک کړ، عادیان، سمودیان، قوم لوط، د شعیب علیه السلام قوم، او زمونږ دی امت ته بیا ډېر نږدې فرعونیان تیر شوي دي. الله دې ټولو نه عبرت واخلی که یمشون فی مساکنهم، تاسو د هغوی په دې کورونو م ورتېرېږئ. اوس هم مدائن صالح کندارات شته، شام ته چې سړی ځي په دې باندې لاره ده. الله وی تاسو په ورتېرېږئ، وګوره بیا هم تاسو عبرت نه اخلئ، یرم زړه ته نه راځي. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، یقینا په دې کې خامخا دلیلونه دي. افلا یسمعون، آیا دوی نه اوري؟ الله دوی بیا هم نه اوري دا خبرې، دې ته غوږ نه ږدي. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. دی آیت کې دویمه توجه پیدا کوي د دې خلکو. د مخکې آیت کې خو ذکر شو چې که دا انسانان سوچ او فکر وکړي نو د زوړ تاریخ نه به عبرت واخلي، او دې آیت کې ذکر کوي چې که د زوړ تاریخ نه عبرت ناخلی نو الله و دې باران ته لږ وګوره. ځکه یو سړی وایي چې زه خو اوس مدائن صالح ته نشم تللی، د فرعون مصر ته ځان نشم رسولی هغه ملک ته، نو الله وایي دا باران خو تا سره هر ځای کې کېږي که نه، باران خو نږدې. الله وایي په دې ځمکو کې داسې یو ځمکه د جروز ورته وایي، شاړه ځمکه چې ورته وایي، چې هغې کې بالکل فصل بوټي وغیره نه راخېږي. الله رب العالمین سو کی باران راولی، دغه ځای ته اوبه راولي،
نو دا شړه ځمکه په هغه اوبو سره څه شي تازه شي دې کې فصل دې کې بوټي وغیره راوخیږي او بوټي چې راوخیږي نو تأکل منه انعامهم وانفسهم الله دغل کې په دې مصر کې چې کم دریای نیل دی د دې دریای نیل د خوا سره یو ځمکه هلته که بس باران وغیره وم شو نو د باران هغه اوبو به دې له څه فایده نه ورکوله نو د مصر سره خوا ملکونه دي خاص کر سودان وغیره نو د دغه سودان نه بیا هغوی د ځمکو د ځان نه اوبه راوستي وي نو د هغه اوبو په ذریعه باندې دا شاړې ځمکې آبادېږي دې وجې نه مفسرین واقعه ذکر کړې ده چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ مصر فتح کو دا وچ شوبه پکې ختم شوې نو خلق ولا راجم شو د خپل عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته ویلي چې د دې دریای نیل دا زوړ عادت دی چې په کال کې کلم دا میاشت راشي نو دې کې د اوبه مکمل وچیږي او ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته نو ویلې دی به څنګه روانېږي ویلې بیا موږ داسې چلو کوو چې چېرته ښایسته جینۍ وګورو پیغله جینۍ ښایسته هغه که د هر چا لوري هغه پلار ولا راضي را راضي کو په څه طریقه خط کې دا خط اصل کې دې دریای نیل ته ولیکو او په دې خط کې ولیکل چې ای دریای نیله که ته په خپله مرضۍ باندې چلیږي نو بیا مه چلیږه تا ته زموږ څه حاجت او ضرورت نشته او که نه ته د الله په اختیار او د هغه د حکم باندې چلیږي نو زه د الله نه دعا کوم چې الله ته روان کړي خط یې ولیکه او خط یې راولېږه او ده ته وي چې دا خط هغه خط رالی او خط دریای نیل ته ورګزار کو تاریخ ګواه دی هغه چې دریای نیل روان شوی اوسه پورې نه دی ودرېدلی دې ته وایي اصل کې کرامت د اولیاء الله نو د عمر واقعات خلک ډېر ذکر کوي د اسمبلی کې هم ډېر ذکر کېږي او د وزیران هم ډېر په شور شرابه سره او د عمر په شان تقوا ځان کې راوستل پکار دي تش په قیسو کار نه کېږي نو البته هغه شان سړی به جوړېږي چې خوري د هغې نانامهم څاروي ستاسو انفسهم نفسونه ستاسو افلا یبصرون آیا دوی نه ویني ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون د دې دوه آیاتونو تعلق د دې 25 نمبر آیت سره دی ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون الذکر شو چې الله وې دا کم خلک چې اختلاف کوي د نبی او د قران په باره کې په ورځ د قیامت را روانه د زبر به فیصله وکړي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مشرکانو ته دا خبره ذکر کړي نو هغه سم د سرا پاسې د ویلې تجازرون سورت ختمه په تسلی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دومره بیان وکړو نو د اخره کې الله خپل نبی له تسلی ورکړي چې پیغمبره کدا خلق ایمان نه راوړي نو بس فاعرضن هم ته مخ واړه د دې مطلب دا نه دی فاعرضن هم چې دین به ورته نه بیانې نه د دین بیان دا به جاری ساتي دا خو ستا ذمہواری ده او فاعرضن هم مطلب دا دی چې څه پروا ده د خلکو بس مساته لګیا دي کستا خلاف هر قسم پروبه